تاسو به مولا نصر الدین نامه مو اورېدلې ده د مشرانو نه تپوس وکړي ډېر دلچسپ سړی تاریخ کې تېر شوی دی یو علاقې ته راغی خلکو ته وایي روټۍ راوړئ که نه داسې کار به در سره وکړم څنګه چې موږ دغه علاقې والا سره وکړو خلکو وایي چې ملا صاحب خطرناک سړی دی دسترخوان یې وغوړه چا کره څه ووه ټوله یې ورته راوړه په دسترخوان یې کېښوده ملا صاحب روټۍ وخوړه یو مشر ورته اخره کې وایي ملا صاحب که خفه کېږې نه یو تپوس کوم هغه ورته وکړه وایي ملا صاحب تاسو اوس وویله چې روټۍ راوړئ که نه داسې کار به در سره وکړم څنګه چې مې دغه علاقې والا سره وکړو نو مولوي صاحب تاسو هغوی سره څه وکړله نو دی ورته وایي په هغه علاقې راتېرېدم وږې شوی وم خلکو ته مې ویل روټۍ راوړئ هغوی راله روټۍ رانه کړله روټۍ رانه وړه بس راغلم ورنه راتېر شوم ول څه زور خو مې ورسره نه و که تاسو هم نه وې راوړي هغه کار به مې تاسو سره هم کړی وی علاقه به مې پرېښې وې تللی به